بسم الله الرحمن الرحیم. درنو زده کوونکو ښه راغلاست. په دې هیله چې ټول به جوړ او صحت جامې به مو په تن وي. دا د بیا هم د فزیک د درسونو په لړۍ کې موږ تاسې د 10م ټولګي په فزیک کې نن یو شمېر برېښنایي وسایلو باندې بحث کوو چې هغه جنراتور او موټور دي. د ډېر مهمه موضوع ده، نو تاسې هم درس ته پای پورې سره مل اوسئ. راځو د درس طرف ته. درنو زده کوونکو، په تېر درسونو کې موږ تاسې د برېښنا او مقناطیس ترمنځ پر اړیکو باندې بحث وکړئ او په تېر درس کې موږ تاسې یو برېښنایي وسیله چې هغه ترانسفرمر مو هغه مو توضیح کړئ. په هغې کې موږ تاسو ویل چې ترانسفرمر چې دی دا د متقابل القا په اساس باندې کار کوي او په هغې کې موږ تاسې د ترانسفرمر اړوند ټول توضیحات ورکړل. نن پر یو دوه نورو برېښنایي وسایلو باندې غږېږو چې هغه یو برېښنایي جنریټر دی یا الکتریک جنریټر او بل هم موټور دی. پر دې دوه باندې بحث کوو موږ تاسې. نو اول که چیرې راسو جنریټر تاسې به ډېرو سره اشنا یاست د نامه څخه. دا یو برېښنایي وسیله ده چې د لومړي ځل لپاره د فارادي لخوا څخه اختراع شوی دی. د برېښنا او مقناطیس ترمنځ اړیکه وڅېړل چې د مقناطیسي ساحې د تغییر په سبب باندې یې برېښنا رامنځته کړل چې موږ تاسې په تېر درسونو کې د ده پر قانون بحث کړی دی او غږېدلی یو. نو هغه و چې د دغه قانون په اساس باندې برېښنایي جنریټر اختراع شو. اوس که چیرې راسو برېښنایي جنریټر دا څنګه تعریفولی سو؟ د دې تعریف داسې کولی سو چې دا هغه برېښنایي آله ده چې میخانیکي حرکي انرژي په برېښنایي انرژي تبدیلوي. یعنی موږ تاسې و دې ته حرکي انرژي ورکوو، دی دغه حرکي انرژي په برېښنایي انرژي باندې راته اړوي. اوس که چیرې موږ تاسې دا مثال ته متوجه سو، دا د برېښنایي جنریټر یو ښه مثال دی. دلته موږ تاسې ګورو دا یو مقناطیس دی شمال قطب دی او دا بل مقناطیس دی چې جنوب قطب لري. یو په کروي شکل په مخار شکل باندې موږ تاسې د بل په وړاندې ایښي دي او په منځ کې مو یو حلقه ور ایښې ده، یو کوایل مو ایښی دی. اوس موږ تاسې راځو دغه کوایل د یو لاستي په مرسته باندې په دا مقناطیس ساحه کې دوران ورکوو، تغیروو یې. کله چې دی ګرځو د دغه هنډل په مرسته باندې، نو په دا وخت کې په دې کې د سیلان تغیرات رامنځته کېږي او دا کمه انرژي موږ تاسې دې ته ورکوو. دې ته موږ تاسې حرکي انرژي ورکوو، یعنې میخانیکي انرژي ده. دی دغه حرکي انرژي اړوي په برېښنایي، یعنې دی برېښنا تولیدوي. د دغه دوو هادیانو په مرسته باندې برېښنا تولیدېږي او دلته امپرمیټر موږ تاسې ته ستنه څرخي موږ ته دا راښیي چې دلته اوس جریان پیدا سو. نو دا هغه وسیله ده، داسې تعریفولی سو چې موږ تاسې دې ته حرکي انرژي ورکوو، حرکي انرژي یا میخانیکي انرژي، او دا اړوي دی په برېښنایي انرژي باندې. نو دلته داسې وایو چې دی برېښنایي انرژي تولیدوي. دغه برېښنایي انرژي اصلا د ایسي جریان او د ایسي ولټاژ په شکل تولیدوي. موږ تاسې جریان ډولونه ویلي وه. ایسي جریان یا متناوب جریان هغه جریان و چې هغه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي، نظر وخت ته تغییر کوي. نو جریان په دغه ځای کې چې دی یو ځل د حلقې په داخل کې د پورته طرف ته کېږي، بل کښته طرف ته. یعنی جریان به تاسو ګورئ چې فلا په هدي کې په دې شکل ځي، بیا په دې شکل ځي. یعنې امپرمیټر موږ تاسې ته نه فلا رسته طرف ته ګرځي، بیا چپه طرف ته ګرځي. یعنې یو ایسي جریان تولیدېږي. اصلا برېښنایي انرژي د ایسي جریان په شکل تولیدېږي او همدارنګه ایسي ولټاژ یا الټرنیټیو ولټاژ رامنځته کېږي. نو په دې ځای کې موږ تاسې ګورو د جنریټر اجزاوې څه شي دي. د جنریټر په اجزاوو کې موږ تاسې دغه اجزاوې لرو چې یو ارمیچر دی. ارمیچر خپله څه ته ویل کېږي؟ کوایل چې یو څو حلقې ولري، ان په تعداد حلقې ولري، دې ته ارمیچر وایي. یو خپله دغه ارمیچر دی چې دا په تور شکل باندې تاسې ګورئ. دوم هنډل یا شیفت دی یا د هغه لاستي دی چې موږ تاسې هغه غواړو چې دایروي حرکت ورکړو. تاسې په جنریټر کې وینئ هر جنریټر چې دی هغه یو هنډل لري. د دې لپاره چې ته دی شروع په حرکت ورکوې نو ته باید هنډل وڅرخې. د هنډل چې دی دا خپله د دغه کوایل سره یا د ارمیچر سره وصل دی. کله چې هنډل ګرځي په دا وخت کې ارمیچر هم ورسره ګرځي، حرکت کوي. او بل مقناطیس دی، باید منظم مقناطیس ساحه موږ تاسې جوړه کړو. شمال او جنوب قطب دوه مقناطیسه باید ولرو او بل فلزي کړۍ باید ولرو، سلیف رینګز ولرو. یعنې دا دوې فلزي کړۍ دي چې د دغه کوایل د دوو طرفو سره وصل دي، د کوایل د دواړو سرونو سره وصل دي او د دغه فلزي کړیو سره بیا برشونه وصل دي چې دا برشونه چې دي کله چې کړۍ ګرځي حرکت کوي، برش ورسره په تماس کې دی. نو دا برش بیا خپله د یو هادي په مرسته جریان لیږدي تر امپرمیټر یا تر یو بلې منبع پورې. نو دا شیان چې دي دا معمولا د ده اجزاوې دي. اوس که چیرې موږ تاسې په دې ځای کې دغه هنډل وڅرخوو، د هنډل چې کله څرخي، د هنډل د څرخېدو سره هممهاله دغه په داخل کې د دې چې ارمیچر دی یا کم کوایل دی چې د ان کړۍ لري، دا هم ورسره ګرځي، د ارمیچر سره په تماس کې دی. نو کله چې دی حرکت کوي، د حرکت پر مهال باندې په دا ځای کې جریان واقع کېږي، اصلا د فلکس تغیرات واقع کېږي. موږ تاسې که دغه وګورو په دې ځای کې مقناطیسي دغه چې د ساحه چې د منظم مقناطیسي ساحه چې د کوایل د حلقو څخه تېرېږي. نو کله چې د کوایل د حلقو څخه مقناطیسي ساحه تېرېږي، تاسې کوایل ګرځوئ. د کوایل په ګرځېدو سره هغه د نارمل یا د زاویې مقدار تغییر کوي. مساحت خو نو دلته موږ تاسې وایو چې تغییر نه کوي، ثابت دی. هغه د سیلان تغیرات که موږ تاسې په یاد وي، د سیلان په تغیراتو کې دلته اصلا زاویه تغییر کوي. په دا ځای کې پر نارمل باندې که چیرې عمومي زاویه وګور، کله چې دی ګرځي د حرکت پر مهال زاویه تغیریږي.
نو جنراتور داسې وایي چې دی اصلا د الکترومقناطیسي القا په اساس باندې کار کوي یا د فارادي د قانون په اساس باندې کار کوي. د فارادي په قانون کې موږ تاسو ویلو چې د سیلان تغیرات ولټاژ تولیدوي. نو دلته هم چې دی اصلا جنراتور چې دی دا الکترومقناطیسي القا په دا ځای کې رامنځته کیږي. الکترومقناطیسي القا څنګه رامنځته کیږي؟ کله چې موږ د انډل څرخو یو مکمل دوران ورکو، د دوران پر مهال څه پیښیږي؟ تاسې اول د دې ځای څخه دا شی معلوم کړئ چې اول په دې ځای کې د فلکس تغیرات څنګه واقع کیږي او دوهم د فلکس تغیرات په اثر باندې جریان څنګه جوړیږي. د فلکس تغیرات که چیرې موږ تاسې راولاړ سو دا فرض کړو چې دا کوایل دی اوس په افقي شکل دی، که دی د عمودي شکل څخه موږ تاسې یو مکمل دوران ورکړو په عمودي شکل چې دی واقع وي د څخه د مقناطیس ساحې خطونه چې دي دا تیریږي. نو په دا وخت کې معمولا کله چې دی په عمودي شکل واقع وي یو مکمل دوران موږ تاسې په دې کې ګورو چې دا یو مکمل دوران چې په دې کې رامنځته سو یو مکمل دوران په څرخېدلو سره دی د سیلان تغیرات په دې کې څنګه جوړیږي. اول سر کله چې دی په عمودي شکل باندې فروت وي په دغه مقناطیس ساحه کې په دې کې د سیلان مقدار 0 دی، هیڅ سیلان نشته. کله چې دی یو نیم دوران تر سره کړي، د نیم دوران پر مهال باندې دی حرکت کوي، د حرکت پر مهال باندې کله چې دی د عمود څخه افقي حالت ته ځي په دا وخت کې په دې کې د سیلان تغیرات اعظمي قیمت لري. سیلان تغیرات چې اعظمي سول نو ولټاژ تولیدیږي او ولټاژ هم اعظمي دي. کله چې دی بیرته دوران کوي دی بیرته عمودي شکل اختیاري، نو په دا وخت کې بیرته په دې کې د سیلان تغیرات 0 جوړیږي او په دې کې تولید شوی ولټاژ هم 0 کیږي. بیا دوران کوي په دې شکل باندې د دې ځای څخه بیا نیم د دوران شروع کوي، بیا چې کله دی افقي شکل اختیاري بیا په دې کې د سیلان تغیرات اعظمي دي، خو دلته بیا مخالف جهت لري، یعنی اول سر په دا شکل باندې اوس جهت مخالف دي. نو دلته هم ولټاژ تولیدیږي خو په مخالف جهت باندې ولټاژ تولیدیږي، مګزیمم ولټاژ دی. او بل کله چې بیرته د عمودي شکل اختیاري بیا د سیلان تغیرات په دې کې 0 راځي، سیلان مقدار 0 راځي، نو په دې کې بیا د ولټاژ مقدار 0 کیږي. نو اول داسې په د حالت کې چې دی کوایل پروت دی ولټاژ 0 سیلان هم 0. کله چې په دې شکل جوړیږي سیلان اعظمي ولټاژ هم اعظمي، کله چې دی بیرته عمودي شکل اختیاري سیلان 0 ولټاژ هم 0. بیا چې کله دوران شروع کی بیا هم ولټاژ سیلان اعظمي قیمت لري، ولټاژ هم اعظمي، او بیا چې کله دی بیرته عمودي شکل اختیاري سیلان 0 او ولټاژ هم 0. نو موږ داسې وایو چې دلته ولټاژ چې دی هغه په متناوب شکل تغیر کوي، پلا مکسیمم بیا مینیمم یا پلا مکسیمم بیا مینیمم شکل تغیریږي. اوس د جریان جهت موږ څنګه معلومولی شو؟ د جریان د جهت معلومولو لپاره باید ستاسې د رستلاس قانون زده وي. دلته موږ تاسې د رستلاس یو دریم قانون لرو. دوه قوانین خو موږ تاسې په مقناطیس کې ویلي وو چې د مقناطیسي قوې او همدارنګه د بیوت ساورت په قانون کې موږ تاسې ویلي وو. دلته یو بل د رستلاس قانون لرو چې په دې کې باید تاسې څنګه وکړي؟ رستلاس راواخلي په دا شکل باندې ونیسي، خپل رستلاس مو په داسې شکل باندې ونیسي. کله چې رستلاس په دا شکل نیسو په دې ځای کې وایي تاسې د غټه ګوته د کوایل د حرکت طرف ته ونیسي. اوس دا کوایل موږ تاسې مثلا د افقي شکل څخه واړو عمودي ته واړو، نو کوایل چې کومې خواته حرکت پیلوي د حرکت طرف ته غټه ګوته ونیسي، یعنی کوایل لاندې حرکت شروع کوي، دغه طرف یې لاندې حرکت کوي، مثلا دا طرف لوړ حرکت کوي، نو تاسې لاندې طرف ته غټه ګوته ونیسي، دا غټه ګوته په داسې شکل جوړه کړي، او د شهادت ګوته چې ده یعنی دوهمه ګوته چې ده دا به د مقناطیسي ساحې طرف ته ونیسي. غټه ګوته لاندې خواته سیدی کوایل کښته خواته موږ دوران غواړو ورکړو. کله چې موږ تاسې کښته کوایل ګرځو په دا شکل باندې غټه ګوته کښته خواته او دوهمه ګوته چې د شهادت ګوته دا د مقناطیس ساحې طرف ته، مقناطیس ساحه چې د شمال څخه د جنوب خوا داسې توجه شوې. اوس نو ګورئ چې دغه چې دي دا درې ګوتې چې دا کم جهت نیسي، نو موږ تاسې ګورو غټه ګوته لاندې خواته او شهادت ګوته چې ده دا دغه خواته ده د مقناطیس ساحې خواته چې ده، او درې ګوتې ګورو چې هغه څه شي دي د جریان جهت موږ ته راشي. جریان به تاسو ګورئ چې درو ګوتو پر طرف باندې دي، هغه به مثلا موږ تاسو ګورو کله چې تاسې په دا ځای کې انډل کښته بیایاست، یعنی په دا ځای کې دغه کوایل رسته طرف ته دوران شروع کوي، د کوایل د دوران سره هممهاله کله چې کوایل دوران کوي د دوران پر مهال باندې دی داسې ګرځي، کله چې دی داسې ګرځي په دا وخت کې په دې کې جریان واقع کېږي، او د دغه جریان جهت چې دی دا به هم مثلا په دا ځای کې پورته طرف ته تولید شي. د رستلاس د قانون په اساس باندې جریان موږ تاسې پورته طرف ته تولید کړي. اوس جریان پورته خوا تولیدیږي، دی حرکت پیلوي، کله چې دی عمودي شکل یو نیم دوران ترسره کوي، د نیم دوران ترسره کېدو پر مهال په دې کې جریان پورته خواته دی، یعنی دی په دا شکل دوران یې وکړي، په نیم دوران باندې د جریان پورته خواته راځي، په دا شکل باندې په دې شکل باندې جوړیږي او په داسې کې دوران جوړیږي. دوهم ځل بیرته موږ تاسې راځو، فرض مثال تاسې فرض کړئ چې دغه کوایل چې دی دا 4 قطبه لري، 4 سره قطبونه موږ تاسې په حروف سره ښیو. مثلا دا فرض کړئ چې A، دا بی، دا سی او دا هم ډي. نو اوس کله چې په دا ځای کې موږ تاسې کوایل کښته خواته ګرځو، د کښته تګ پر مهال باندې ما تاسو ته ویل چې د رستلاس د قانون په اساس جریان کومې خواته دی
د بي څخه A ته، د A څخه داسې ځي بیرته راګرځي D څخه و C طرف ته، نو BADC په دا شکل باندې جریان واقع کېږي. کله چې بیا دی بیرته راځي دا کویل دوران کوي، نیم دوران یې ترسره کوي، بیا دوران کوي، پورته کېږي. د پورته تګ پر مهال باندې بیا مثلا نیم دوران یې ترسره کوي، جریان دا شکل ABCD په شکل باندې د BADC په شکل باندې جوړ شو. نیم دوران خلاص، د نیم دوران څخه وروسته بیا چې کله دی ګرځي بیا د سیلان تغیرات کره کره اعظمي کېږي، بالاخره دی پورته کېږي. د پورته تګ پر مهال باندې بیا په دې کې دغه عین دغه شکل دغه حلقه چې کله دا پورته طرف ته نیسي، مثلا دا پورته خواته بیا دغه د BA طرف چې دی دا د CD طرف ته ولاړ او د CD طرف BA ته رالی، یو دوران یې ترسره کړي، نیم دوران یې البته ترسره کړي. د نیم دوران څخه وروسته اوس څه پیښیږي؟ دی همداسې دوران کوي، روان دی. نو کله چې دی کښته ځي دا طرف بیا پورته راځي. دا طرف چې پورته راځي د پورته تګ پر مهال بیا موږ د رستلاس د قانون څخه استفاده کوو. غټه ګوته بیا هم موږ تاسې د کویل د حرکت طرف، دا ځل د کویل حرکت چې دی هغه لوړ خواته دی، او شهادت ګوتې چې ده هغه د مقناطیس ساحې پر طرف باندې، مقناطیس ساحه موږ تاسې ګورو په دا شکل باندې. درې ګوتې ګورو چې هغه د مقناطیس ساحې دغه د جریان جهت موږ ته راشي، جریان به بیا دا ځل ګورو چې د دې خوا څخه دا شکل جوړېږي. کله چې نیم دوران دی پوره کړي، د نیم دوران څخه وروسته بیا د جریان جهت تغیرېږي، CD جوړېږي، بالاخره بیرته راځي AB طرف ته، په دا شکل باندې جوړېږي. نو کله چې دی نیم دوران ترسره کوي، د نیم دوران پر مهال جریان په یوه طرف باندې وي، د BADC پر طرف، او کله چې به دغه څخه بل نیم دوران ترسره کوي نو د CDAB پر طرف باندې، په دا شکل باندې جریان په دې کې تغیر کوي. نیم دوران یوه طرف ته جریان، نیم دوران بل طرف ته جریان واقع کېږي. نو دا د جریان جهت. نو جریان هم ورته په دې ځای کې ګورو چې AC جریان دی، الټرنیټیو جریان دی، متناوب جریان دی. په هر لحظه کې جریان په نیم دوران کې یوه طرف ته جریان، په نیم دوران کې بل طرف ته جریان. اوس موږ تاسې راځو په جنریټر کې د الکترومقناطیسي القا په اساس باندې موږ د فورموله جوړوو. فورمول یې څنګه جوړېږي؟ که چیرې ستاسې الکترومقناطیسي القا دپاره فورمول په یاد وي، موږ تاسې هلته ویلي وه چې EMF مساوي کېږي په منفي دلتا فی تقسیم پر دلتا ټي. د الکترومقناطیسي القا د فارادي قانون ستاسې په یاد دی، هغه موږ تاسې داسې شکل وایو، دلتا فی پر دلتا ټي. دلتا فی د فلکس تغیرات په دې کې، دلتا ټي نظر وخت دی. اوس نو که چیرې تاسې راولاړ شئ د فی پر ځای باندې خپل فورمول وکړئ، ځینې وخت دا فورمول موږ تاسې داسې هم لیکلی سو چې DP تقسیم پر DT. په ځینو کتابو کې دا په دا شکل لیکل شوی. یعنی دلته که چیرې د فلکس تغیرات نظر وخت د وخت تغیرات کې چیرې صفر تقرب وکړي، په دا وخت کې دا د مشتق څخه عبارت دی. مشتق یو شکل دی، یعنی تاسې په دا ځای کې د سیلان مشتق نیسئ نظر وخت. نو موږ تاسې د دې ځای څخه موږ وایو چې د صورت مشتق نظر و ټي ته، یا د سیلان مشتق دی نظر و وخت ته، موږ تاسې دغه مشتق نیسو. راځو د سیلان پر ځای خپل قیمت وضع کړو. لیکلی سو د سیلان پر ځای باندې چې دا مساوي کېږي د ډي پر ځای باندې البته منفي د ډي پر ځای ډي خپله د فی پر ځای باندې البته لیکو چې د سیلان قیمت موږ تاسې ویلو چې A ضرب B ضرب کوساین د ټیټا تقسیم پر ډي ټي باندې، یعنی نظر وخت د سیلان مشتق. په دا ځای کې مجهول چې دی هغه ټیټا ده، نو موږ تاسې وایو چې نظر وخت مشتق نیسو. نو د ټیټا پر ځای موږ تاسې د ټیټا قیمت لیکلی سو. ټیټا موږ داسې وایو چې ټیټا چې دا اصلا هغه د زاویې صورت په اساس باندې موږ داسې ویلي دی زاویې صورت چې ټیټا پر ټي باندې، یعنی کله چې دی ګرځي دی دوران کې په دا وخت کې دی څونه زاویه نظر وخت ته کوي، نو د زاویې صورت موږ تاسې په ټیټا پر ټي سره ښیي. خو د دا ځای څخه ټیټا زه پیدا کړم، نو ټیټا مساوي کېږي په اومیګا ضرب د ټي سره. اومیګا په دا ځای کې زاویې صورت دی د یعنی د دوران صورت دی چې په څونه صورت سره ګرځي، او ټي وخت. نو د ټیټا پر ځای دا قیمت لیکو. نو باره به د EMF مقدار مساوي سي په منفي ډي ضرب د A پر ځای باندې به ولیکو خپله A، د B پر ځای باندې B ضرب کوساین د ټیټا پر ځای باندې به ولیکو چې اومیګا ضرب د ټي تقسیم پر ډي ټي باندې. نو راځو اوس دا قیمت ساده کوو. په دا ځای کې موږ ګورو چې دا مشتق دی اصلا نظر و دغه ته نظر و وخت دی، نو دغه نور قیمتونه چې دا ټوله ثابت دي تا راباسو. دې ته داسې لیکلی سو چې منفي البته د صورت څخه موږ تاسې A لرو ثابت A به راوباسو، B لرو ثابت B به راوباسو. یوازې مشتق د چی شي جوړیږي؟ ډي د کوساین د اومیګا ټي نظر وخت پر ډي ټي باندې. او اوس موږ ته وایي تاسې د ټي مشتق ونیسئ، د دې ځای مشتق ونیسو نظر وبښئ، د دې ځای قیمت مشتق ونیسو کوساین د اومیګا ټي نظر و ټي ته. نو د کوساین مشتق تاسو ته معلومیږي چې هغه ساین دی، 11 سیم کې تاسو وایسته خیر سره هغه ساین دی. نو د دې پر ځای باندې موږ تاسو لیکلی سو چې دا مساوي کېږي په منفي به ولیکو، د A پر ځای به خپله A ولیکو، د B پر ځای به B ولیکو. د کوساین مشتق موږ داسې وایو چې منفي ساین
صحیح خبره منفي ساين د اومیګا ضرب ټي او خپل داخل د اومیګا ټي مشتق سي مینوس نظر و ټي ته د دې توان په دغه اومیګا کې ضربو بیرته اومیګا په لاس راځي. نو موږ تاسو د دې مشتق په دا شکل ونیوئ. نظر و ټي مشتق چې مو ونیوئ اوس نو ګورو په دې ځای کې منفي A لرو B لرو ضرب ساين د اومیګا ټي ضرب اومیګا ثابت قیمتونه A ده B ده او اومیګا ده. دا ځینې راباسو قیمت منفي په منفي کې که ضرب کړو دا یو مثبت A لرو B لرو اومیګا لرو ضرب ساين د اومیګا ټي. دا موږ تاسو د جنریټر دپاره عمومي معادله وایو. که چیرې جنریټر دغه کویل څو حلقې ولري نو موږ تاسې د فارادي په قانون کې وایي چې بیا د حلقو تعداد هم ورچو. بیا نو فرموله داسې جوړیږي چې EMF مو مساوي کیږي په الکتروموټیو فورس مو مساوي کیږي په N ضرب A ضرب B ضرب اومیګا ضرب ساين د اومیګا ټي. دا فرموله په عموم کې موږ تاسې د جنریټر لپاره وایو. په دا ځای کې نو N د جنریټر د حلقو تعداد دی چې جنریټر څو حلقې لري. A د جنریټر د مساحت دی دغه کویل یا د ارمیچر چې د هر حلقه څومره مساحت لري. B مقناطیس ساحه ده چې دی په څومره منظم مقناطیسي ساحه کې ښودل شوی دی. او اومیګا د زاویې سرعت دی چې دی په څومره سرعت سره ګرځي. که چیرې اومیګا ټي یعنې زاویه اعظمي قیمت واخلي یعنې 90 درجې سي په دا وخت کې نو د قیمت هم چیش کیږي د EMF مقدار اعظمي کیږي. ځینې وخت موږ تاسې غواړو چې مګزیمم EMF پیدا کړو. که چیرې غواړو چې مګزیمم EMF پیدا کړو چې مګزیمم قیمت یې څونه دی نو ساين د 90 درجو اعظمي قیمت دی. نو دلته موږ تاسې ساين د ټیټا پر ځای باندې باره ساين د 90 لیکو. ساين د 90 باره یو کیږي نو دا باره یو کیږي ټوله یوازې قیمت باره د مګزیمم دپاره NAB اومیګا په لاس راځي. نو د مګزیمم قیمت دپاره تاسې باید دا شی په لري چې N ضرب A ضرب B ضرب اومیګا. دا فورمول موږ تاسې که چیرې غواړو چې مګزیمم مقدار د EMF لاسته راوړو په جنریټر کې هغه د دې فورمول څخه استفاده کوو. بیا هم N د حلقو تعداد دی A د کویل مساحت دی B مقناطیسي ساحه ده چې په څومره مقناطیسي ساحه کې میاشتې دي او اومیګا مو په دا ځای کې زاویې سرعت دی چې دی په څومره سرعت سره ګرځي. دغه سرعت چې دی دا معمولا په ځینو هیوادو کې معلوم دی. مثلا په افغانستان کې که تاسو وګورئ دغه AC جریان چې کارول کیږي د دې لپاره دغه زاویې سرعت د جنریټر دپاره چې دی معمولا یا د ډینامو لپاره که تاسو ګورئ په کجکي کې یا په نور ځای کې چې برېښنا تولیدېږي خو ډینامو د منبع یا جنریټر دی معمولا په دې کې چې دی د 50 هرتز فریکونسي د زاویې سرعت دی البته یا زاویې فریکونسي ده یعنی دی په یوه ثانیه کې چې دی 50 دورانونه کوي. نو بنان که چیرې تاسې اومیګا ګورئ دا په مختلف حدو کې فرق کوي. په امریکا کې بیا دا تقریبا 80 هرتز دی یعنی دا معنی چې په یوه ثانیه کې 80 واره ګرځي. په ځینو هیوادو کې دا 50 په ځینو کې 80 په ځینو کې بیا فرق لري. نو اومیګا په دا ځای کې اصلا زاویې سرعت دی. که د اومیګا پر ځای باندې موږ تاسې 2 فای ضرب اف ولیکو هم مشکل نشته. 2 فای اف هم لیکلی سو یعنی اومیګا چې دا اصلا زاویې سرعت دی. زاویې سرعت دی موږ ټیټا پر ټي یا 2 فای ضرب اف یا هم لیکلی سو چې اومیګا مساوي ده په 2 فای تقسیم پر غټه ټي باندې. دا فورمولونه موږ تاسې کولی سو چې د اومیګا لپاره استفاده کړو. راځو دلته د دې د ولټاژ او د جریان ګراف رسمو. نظر وخته موږ تاسې ویل چې یو مکمل دوران که چیرې ورکړو د یو مکمل دوران پر مهال دی څنګه حالت اختیاروي. نو که چیرې زه راسم دې ته یو مکمل دوران ورکړم مثلا د یو عمودي شکل لري غواړو چې د یو فوقي کو بیا عمودي کو بیا هم یو مکمل دوران په دا شکل ورکړو. نو راځو د عمودي څخه رااخلو داسې په دې شکل افقي کوو. اول چې کله د عمودي وي سیلان مو صفر دی وخت مو ول کله چې د یو افقي شکل اختیاري په دا وخت کې سیلان اعظمي قیمت اخلي ولټاژ هم اعظمي سو او کله چې بیا کښته راځي بیا ولټاژ اصغري سو سیلان اصغري سو صفر سو بیا ولټاژ دلته اعظمي سو بیا ولټاژ صفر سو. نو یو مکمل دوران سو. تاسو یو مکمل دوران موږ تاسو کار واخلو د دې وخت په غټه ټي سره شي. دا یو مکمل دوران وخت دی چې دا شکل تر سره کوي دا به پر څلور برخو وویش. دا د ټي کچیر پر څلور برخو باندې وویشو. یو څلورمه برخه د نیمایي دی دریمه برخه د او مکمل ټي ده. صحیح دی. نو که موږ تاسو دا دوران داسې راواخلو په دا شکل باندې اول سر وخت صفر دی وخت بل موږ تاسو قید کو. کله چې د ټي څلورمه برخه وخت تیر سي یعنې د افقي شکل واخلي په دا وخت کې سیلان اعظمي سو او ولټاژ هم اعظمي قیمت اخلي. نو ولټاژ به تاسو ګورئ چې د صفر څخه قیمت پورته کیږي په د ټي پر څلور پر مهال باندې قیمت موږ تاسو ګورو چې مګزیمم قیمت اختیاري. کله چې نیمایي دوران تیریږي ټي پر 2 نیم پیریود وخت تیریږي نو دی په دا شکل باندې جوړیږي. په دا وخت کې بیا سیلان اصغري سو صفر سو او ولټاژ هم صفر دی. نو دی بیرته راګرځي د صفر پر لور باندې. کله چې بیرته دی دوران شروع کوي د دې ځای څخه بیا ګرځي افقي شکل اختیاري. په دا وخت کې د سیلان تغیرات بیا صفر سو ولټاژ صفر دی. نو چې ولټاژ مو صفر دی په دا وخت کې بیا وبخښئ ولټاژ دلته صفر په دا وخت کې د سیلان تغیرات اعظمي سوه او ولټاژ مو اعظمي دی. نو چې ولټاژ اعظمي دی البته جهت یې بیا دلته خلاف دی
د دې شکل جهت چې و هغه مګزیمم و، خو دلته بیا چې دی بیا هم مګزیمم دی خو جهت یې خلاف دی، نو دی به موږ تاسې مګزیمم کو په خلاف جهت باندې، په منفي طرف باندې. دلته به منفي وي مګزیمم ورته ولیکو اعظمي ولټاژ، او دلته به بیا مثبت وي مګزیمم اعظمي ولټاژ ورته ولیکو. نو دی بیا اعظمي قیمت اختیاروي. کله چې بیرته دی راګرځي مکمل دوران ترسره کوي، په دا وخت کې بیا د سیلان مقدار صفر سو، ولټاژ مو هم صفر کیږي، نو دی بیرته راګرځي د صفر خواته. دا یو مکمل دوران دی. یو مکمل دوران که تاسو ګورئ دا د ساين تابع ته ورته دی، که ولټاژ تاسو رسموي یا جریان، دواړه حالت چې دی د ساين تابع ته ورته دی. نو که نظر و وخته په سکند باندې موږ د ولټاژ ګراف رسم کو، یا هم د جریان ګراف رسم کو، یعنی وی او ټي ګراف رسم کو، یا د آی او ټي ګراف رسم کو، دواړه به مو د ساين تابع ته ورته چې د صفر څخه شروع کیږي، بیا مګزیمم، بیا صفر ته راګرځي، بیا منفي مګزیمم، او بیا هم بیرته صفر ته راګرځي. بل شی چې موږ تاسې وایو، دوهم شی چې په دې برېښنایي وسایلو کې وایو برېښنایي موټور دی، دا بیا د جنریټر خلاف دی. درنو زده کوونکو، د جنریټر خلاف څنګه دی؟ یعنی په جنریټر کې موږ تاسې ویل چې دته موږ تاسې حرکي انرژي ورکوو، دی ګرځو، دی به برېښنایي انرژي تولیدوي. خو دلته بیا څنګه کیږي؟ دلته بیا برېښنایي انرژي ته ورکوي، دی په میخانیکي یا په حرکي باندې بدلوي. د دې دپاره ښه مثال عیني که دغه شی دی، ته دې ته برېښنایي انرژي ورکړه، دلته د برېښنا جریان تېر کړه، دی خپله بالا دوراني حرکت شروع کوي. یعنی عین میخانیکیت یې دغه شی دی، خو صرف خلاف دی. مثال یې لکه پنکه، تاسو ګورئ د باد پنکه په دوبي کې موږ تاسې پنکه لګوو، برېښنا ورته ورکوو، کله چې برېښنایي انرژي ورکړله دا ګرځي، په دې کې یو موټور دی په داخل کې، مقناطیسي ساحه ده. د مقناطیسي ساحه منظم مقناطیسي ساحه جوړه ده چې موږ تاسې ویلي وه، که ستاسې په یاد وي د کوایل مومنټ. نو اصلا که تاسو دې ته د برېښنا جریان را داخل کړي، نو په نتیجه کې دا کوایل دوران تولیدي، مومنټ کوي، چې دا اصلا د برېښنایي موټور مثال لري. پنکه یو مثال دی چې ته برېښنا ورکړې دی ګرځي. همدارنګه مثلا بل مثال یې جوسر دی، دا جوس چې موږ تاسو سره جوړي، د کالو ماشین دی، د اوبو ماشین دی، دا ټول زیات وسیلات چې کله برېښنایي انرژي موږ ورکوو، دی په حرکي باندې بدلي. میخانیکیت یې څه شی دی؟ میخانیکیت یې اصلا داسې دی چې دې ته موږ تاسې کله برېښنایي انرژي ورکوو، په دې کې الکترومقناطیسي قوه پیدا کېږي، مومنټ جوړېږي. هغه مومنټ موږ تاسې ویلو چې یوه داخل ته طرف ته او بل هر طرف ته قوه جوړېږي، دا دواړې قواوې د دې سبب کېږي چې دی دوراني حرکت ترسره کړي. راځو درنو زده کوونکو، یو سوال دی په کانکور کې راغلی، وایي هغه آله چې میخانیکي انرژي په برېښنایي انرژي بدلوي عبارت ده له څه څخه؟ برېښنایي انرژي ګورئ په میخانیکي انرژي په برېښنایي بدلوي. موږ تاسې حرکي ورکوو یا میخانیکي، دی په برېښنا باندې جوړوي. نو دا اصلا جنریټر دی چې ته میخانیکي انرژي ورکوې، انډل وایه، او بالاخره دی په چش باندې اړوي په برېښنایي انرژي. نو مثال موږ تاسې په دا ځای کې جنریټر صحیح کوو، د دې خلاف بیا چش کېږي، یعنی چې برېښنایي ورکړې دی په میخانیکي یا په حرکي واړوي، هغه بیا برقي موټور کېږي. یو بل سوال دی موږ تاسې ته وایي جنراتور دی، په جنراتور کې مربعي کوایل دی چې هره زوله 10 سانتي متره ده. مربعي کوایل دی، هره زوله 10 سانتي متره ده. نو چې هره زوله 10 سانتي متره سوه، موږ تاسې که مساحت پیدا کوو، نو دواړه زوله سره ضربوو، 10 په 10 کې دی 100 سانتي متر مربع. 100 سانتي متر مربع مساحت دی. په یو تسلا مقناطیسي ساحه کې ایښودل شوی دی، یعنی بي چې ده هغه یو تسلا ده. او بل وایي که د کوایل فریکونسي 50 هرتز وي، فریکونسي یې موږ ته راکړې ده، فریکونسي چې ده هغه 50 هرتز ده، یعنی دی چې دی په یوه ثانیه کې 50 واره دوران ترسره کوي، او 100 حلقې لري. د حلقو تعداد په n سره ښیي، د حلقو تعداد موږ تاسې ته وایي 100 دانې دي. نو تاسې اعظمي ولټاژ په دې کې لاسته راوړئ، هغه EMF چې دلته تولیدېږي مګزیمم قیمت لري، هغه پیدا کړئ چې څو دی. نو اعظمي ولټاژ که پیدا کوو، د هغه لپاره موږ تاسې د جنراتور فورموله وویله. د جنراتور په فورموله کې موږ تاسې ویله چې EMF مساوي کېږي په n ضرب A ضرب B ضرب اومیګا. یعنی د جنریټر ولټاژ چې دی هغه په دغه 4 شانو پورې اړه لري. دا خبره باید ستاسې په یاد وي. په کانکور کې سوال داسې هم راغلی و، د جنریټر تولید شوی برېښنایي محرک قوه یا ولټاژ په څو عواملو پورې اړه لري؟ په 4 پورې. د حلقو تعداد، یعنی هر څومره چې حلقې ډېرېږي ولټاژ ډېر تولیدي. دوهم مساحت دی، یعنی هر څومره چې دغه کوایل غټ وي، غټ جنریټر وي، هغونه ډېر ولټاژ تولیدي. که کوچنی جنریټر وي، هغه بیا کوچنی ولټاژ تولیدي. تاسې لیدلي جنریټران ځینې د کور دپاره کارول کېږي، ځینې د یو اپارتمان دپاره، ځینې د یو مارکېټ دپاره. هر څومره چې غټېږي ولټاژ یې هم ډېرېږي. او بل بي د مقناطیسي ساحه، یعنی که چیرې مقناطیسي ساحه زیاتېږي نو ولټاژ هم ورسره زیاتېږي. او بل اومیګا ده، یعنی زاویوي سرعت، یعنی د دوران. هر څومره چې دوران ډېرېږي، مثلا د دې مثال داسې وایي لکه ریز، جنریټر ته چې تاسې ریز ورکړئ، دا معنا چې د دورانونه ډېرېږي، په نتیجه کې دستي ولټاژ هم ورسره زیاتېږي. د دې ټولو سره 4 شانو سره د مستقیم اړه لري. نو راځو قیمت ته پیدا کولو لپاره دا مساوي کېږي، د n پر ځای باندې 100 حلقې لرو، د A پر ځای مساحت مو 100 سانتي متر مربع، د سانتي پر ځای باندې به موږ تاسې قیمت ولیکو، د 10 په توان د -2 کې مربع کو، 10 په توان د -4 به سي. البته متر مربع سانتي متر مربع که تاسې په متر مربع اړوئ، دا به 100 ولیکئ،
او دا به ولیکئ لس په توان د سانتي پر ځای به لس په توان د منفي 2 ولیکو مربع به کوو پسې دا منفي 4 متر مربع بس ټوله ام کې اس سیستم په نظر کې نیسو او نو باره به دا شی موږ تاسې په دا شکل باندې جوړ کړو ضرب بي مقناطیسي ساحه د مقناطیسي ساحه مو 1 تسلا ده نو یو به ولیکو ضرب اومیګا زاویې سرعت دی زاویې سرعت چې دی دلته موږ ته زاویې دغه اومیګا نه ده راکړې بلکې فریکونسي د حرکت راکړې نو موږ تاسې د حرکت د فریکونسي له جنسه د دې قیمت که لیکو په څنګه شکل یې لیکلی سو د دې پر ځای باندې موږ لیکلی سو چې ان ضرب A ضرب B ضرب د اومیګا پر ځای باندې به موږ تاسې 2 پای ضرب F ولیکو دا فرموله هم لیکلی سو ما تاسو ته ویلې چې 2 پای ضرب F یا 2 پای پر T باندې F فریکونسي د حرکت ده او T پیریود دی نو که چیرې زه راولاړ سم په دا ځای قیمت لیکمه دا مساوي کېږي د ان پر ځای 100 حل کېږي ضرب A مساحت چې دی 100 ضرب لس په منفي 4 یا دې ته موږ تاسې یوازې لس په توان د منفي 2 هم لیکلی سو ضرب 2 ضرب د پای پر ځای 3.14 او همدارنګه د اف پر ځای باندې فریکونسي 50 ټول د ام کې اس سیستم دی په پای کې به واحد ام کې اس سیستم ورته ولیکي نو 100 او 2 منفي 2 به سره ولاړ سي 2 په 50 کې ضرب کو دا 100 مو په 3.14 کې ضرب دا به مساوي سي په 314 سره واحد مو ولټ دی په ام کې اس سیستم کې نو دغه جنریټر ولټاژ مساوي دی په 314 ولټ سره نو په دا ځای کې موږ تاسې دریم جز ورته صحیح کوو نو درنو زده کوونکو دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس چې موږ تاسې پر جنریټر باندې او پر موټور باندې بحث وکړئ خدای دې وکړي چې ستا په خلاصه وي دا موضوعات یو څه سخت موضوعات دي تاسې کوشش کوئ چې پر دې باندې نورې اضافي ویډیوګانې ګورئ دغه ویډیوګانې بار بار تکراروئ نو بیا مو ښه سر په خلاصېږي نو تر بل درس پورې چې بیا هم زه ستاسې په خدمت ته راځم د الله په امان ښه وخت ولرئ